وروسته له هغې چې پولیسو په جلال آباد ښار کې د بې نمبر پلیټه رکشاو د نیولو لړۍ پیل کړه، هممهاله په ښار کې د پولیسو له لوري دې چارې د هندي رکشاو چلوونکو غوسې راپارولې دي. رکشه چلوونکي وایي د ترافیکو مدیریت مسؤلین ورڅخه د نمبر پلیټ اخیستلو پر مهال د رشوت او بډو اخیستلو غوښتنه کوي، په یوه او بله بهانه یې کارونه ځنډوي، نو ځکه خو یې کارونه پر وخت نه خلاصیږي او دا چاره د دې لامل شوې چې پولیس په ښار کې رکشاو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. زما ټول کار خلاص دی، خاص پلیټ جواسر دپاره او ښار کې م نیسي وروره ګوله نم پرېږدي چې رکشه وباسو نم پرېږدي. یوه نیمه میاشت فکس شوه دغلته راځم جواسر پلیټ 15,000 افغانۍ ما تحویلي کړې ده. زما غږ څوک وایي زه نن راشه سبا راشه. اوس موږ څه وکړو؟ موږ خو بچي بال بچ لرو، مور پلار لرو، موږ هغې نه پکه د کوم ځای وکړو؟ غلا وکړو، خلک وتښتو، څه وکړو؟ موږ درې څلورم ورځ د کار نه کوو، خو چې موږ کار ونه کړو د کوم ځای نه ورڅو کارونه په دې ځنډوي چې دلته کمیشنکاران مخکې دي، د خلکو زورور کارونه کېږي، زمونږ نه کېږي. په ورته وخت ننګرهار کې د ترافیکو مدیر عتیق الله ایماق د رکشه چلوونکو له لوري لګول شوي تورونه بې بنسټه بولي او په خبره یې چې د نظامي شورا د پریکړې له مخې د امنیه قومندانۍ له لوري د پرله پسې خپرو شوو خبرتیا وروسته د پولیسو له لوري په جلال آباد ښار کې 200 هغه رکشاوې نیول شوي چې پلیټ نه درلود. ایماق وایي له دوی سره دا مهال 10,000 هندي رکشاوې ثبت شوي دي چې د دې چارې په ترسره کېدو سره به په هندي رکشاو کې د وروستیو هدفي وژنو مخنیوی وشي او هم به د دولت بودیجه کې زیاتوالی راشي. 10,000 ته موږ پلیت ورکړی، هغه څوک چې موږ د شورای د جلسې ادارې د ولایت د پریکړه سره سم د 14 نه چې مخکې له دغه تاریخ نه موږ چاته چې پلیت ورکړي مکتوبونه مراجعه کړي دي هغوی ته پلیت ورکوو، بعد له هغه څوک چې موږ ته مراجعه کوي موږ هغه ته پلیت نه ورکوو. باید یاد شي چې دا مهال په جلال آباد ښار کې د 20,000 په شاوخوا کې هندي رکشاوې تګ راتګ کوي چې د 14,000 یې لومړني کارونه خلاص شوي او پاتې 7,000 په جلال آباد ښار کې بې نمبر پلیټ او بې سرنوشته تګ راتګ کوي.